السلام علیکم ملګرو. پاکستان کرکټ بورډ د خپل لوبغاړو سره غټه دوکه وکړه. د نن د پاکستان د ټیم نوی نائب کپتان وسوک وي د په باره کې هم فیصله شوې ده. پاکستان کرکټ بورډ د خپل لوبغاړو سره کوم دوکه کړله پوره معلومات تر په دې ویډیو کې درکوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ. څنګه چې تاسو پته ملګرو لکه بابر اعظم شو، شاهین افریدي شو، محمد رضوان شو، نو دیو له پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي د میاشتې 12 لک روپۍ تنخواه ورکوله. اوس چې کوم دی داسې نورو کرکټرانو له هم د خپل کټګوري مطابق روپۍ ورکولې. اوس د کلاریانو زوړ سنټرل کنټریکټ ختم شوی دی. اوس په نوی سنټرل کنټریکټ باندې دسخط شوی دی او نوی سنټرل کنټریکټ د کلاریانو لپاره پاس شوی دی چې پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي دا مشوره ورکړې چې موږ خپل لکه کم تکړه کرکټران چې دي لکه بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین افریدي، دوی ته موږ د میاشتې 15 لک پاکستاني روپۍ ورکو. او پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي لا تر اوسه پورې تقریبا میاشت وشوه بابر اعظم، محمد رضوان او شاهین افریدي ته دغه روپۍ لا نه دي ورکړي. یعنی په سنټرل کنټریکټ باندې دسخط شوی دی خو پاکستاني لوبغاړو ته دغه روپۍ لا نه دي میلاو شوي. دا خبرونه په میډیا باندې نه چلیږي خو د پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان چې کوم لوبغاړي دي نو هغه خپل ترمنځ لک چې کوم دی وران شوي دي. اوس چې کوم دی بابر اعظم، شاهین افریدي دوی چې کوم دی 12 لک او 15 لک روپۍ تنخواه ورکول کیږي. او دا نوی سنټرل کنټریکټ چې باندې چې کومه معاهده شوه نو د اوسه پورې چې کوم دی شاهین افریدي، بابر اعظم او محمد رضوان ته پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي له طرفه 15 لک روپۍ میاشت نه ده میلاو شوي. تاسو ته دا معلومه شي پاکستان کرکټ بورډ نوی چیرمن زکا اشرف دا فیصله کړل چې زمونږ چې کوم ټاپ سوپر سٹار کلاریان دي لکه بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین افریدي، دوی ته چې کوم دی موږ د میاشتې 15 لک روپۍ میاشت ورکو او دوی ته په لیګونو کې د لوبېدو اجازه نه ورکو. په کال کې صرف د 2 لیګونو اجازه وي چې صرف په پی اس ال کې به لوبه کولی شي. د نه علاوه د پی اس ال نه علاوه په یو بل لیګ کې لوبه کولی شي. نور به چې کوم دی دوی ته اجازه نه ورکړل کیږي. د نه علاوه څنګه چې تاسو پته چې پاکستان کرکټ ټیم نائب کپتان شاداب خان دی نو په ایشیا کپ کې شاداب خان کارکردګي انتهایی خراب وه. او پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي چې کوم دی د ورلد کپ نه مخکې د نوي نائب کپتان فیصله کوي. پاکستان کرکټ ټیم د نائب کپتان لپاره 2 نومونه مخې ته راغلي چې په دې کې شاهین افریدي او محمد رضوان چې په دې کې دوه کې به یو د پاکستان کرکټ ټیم نائب کپتان وي. خو پورا چانس دی، پورا امکان دی چې د پاکستان کرکټ ټیم نوی نائب کپتان به شاهین شاه افریدي وي. تاسو سره یې نظر لرئ چې د پاکستان کرکټ ټیم نوی نائب کپتان شاهین افریدي پکار دی یا محمد رضوان؟ خپل رائے خپل کمنټس را سره ضروري شیر کړئ. نو یقین وکړئ دا یو شرم خبره ده ځکه چې زموږ چې کوم سوپر سٹار لوبغاړي دي شاهین افریدي، بابر اعظم، رضوان، نو دیو چې کوم دی دیو په سر باندې د کرکټ بورډ چلیږي د لوبغاړو په وجه باندې ولا تر اوسه پورې چې کوم دی دیو سره چې کوم معاهده شوه نو هغه روپۍ چې کوم دی دیو ته میاشتې نه میلاویږي. هم اقر زوړ کنټریکټ باندې ورته روپۍ میلاویږي 12 لک میاشت ور دیو سره چې کوم معاهده شوه چې تاسو ته چې کوم دی 15 لک پاکستاني روپۍ میلاویږي. ولا تر اوسه پورې د دې روپو ادایګي د پاکستان د لوبغاړو ته نه ده شوې.